السلام علیکم. وعلیکم السلام. سړی مسیح فیصل فضلات فیصل وران. ټیټ یې؟ الحمدلله شکر. چیش خرڅه؟ دا خوږې او پاپړ او شان خرڅوم. ښه. و. دغه خوراک دا ته چیش وایي؟ دا ګلچه ده. ای څنګه کلکه ده تیره؟ بس دا په سوده ده؟ 15 روپۍ ده. ښه. و. اته یو لسی ده راک. لسی؟ و. دا د لسی ګلچه شو. څنګه دی کار روزګار څنګه؟ کار ماشاءالله شکر دی الحمدلله. بس هغه خپل چې د خدای څو پر موږ پیرزوی هغه قدر راکړي. د ورځې څو ګټې؟ د ورځې 300 400 500 د دوی پر مخ نو بیا 500 600 بس دا رقم. شای لاس پی کوم نسته را سره. خیر دی هغه ستا مېلمستیا ده میشه. دا مال دې ولې دومره لږ راچولی؟ مال خو نو اوس زه کور ته هم ضرورت لرم ورته. مالګه سي وړه سي بیا ګراني غوړي برا وړه دا هم پکښې بس اوس نو بل سړی هم نشته. بس خالي زه یم په کور کې نه یم. څو وړونه لرې؟ بس زه یې کړی یم د مور. زه یم مور د ښځه ده بس. بل څوک نشته؟ بل څوک نشته. نو بس دا ریړۍ کور هم چلی. ریړۍ خو دې هم ګرده دی څنګه ده؟ وعلیکم سلام ګرده خالد. داسې ډکې 100 روپۍ خرڅ کړي؟ تقریبا دغه خو نو خامخا چې نه یو چا راته ویله بله ورځ ول دا ستا ریړۍ تقریبا 20,000 سودا غواړي چې ډکه سي یو دم. چې ډکه سي اوس ما ته کوم خو نو د ریړۍ ډېر غټ دی. دا ستا ریړۍ تقریبا 20,000 بس په مټې وغواړي. ښه. دا ریړۍ چې ډکې 20,000 روپۍ خوري؟ 20,000 او نو تقریبا یو څه پاپړ څه دا میده شیان دا خو نو دغه د ګلچې او دا د مالګې او سنچټۍ په صابون دا هم سره دا به ضرورت شیان دي هغه بیا 20,000 روپۍ غواړي؟ تقریبا 20,000 دا رقم. 20,000 روپۍ ګرځي غواړي. دا واخله دا ویې شماره سودیګه سره شمارنګ دی زده. او 20,000 نو دا به ته څه په وکې؟ دا به زه سودا په راوړم. ښه. ریړۍ له سودا به هم سي هغه د یو سړي پور راپاته مال هغه ته به ورکړم. پور مشره پور بیا ادا کړې. اول هر به د 20,000 روپۍ دا ریړۍ له به مال راوړې. دا ریړۍ به د پول ډکه ودرې. زه بیا دله راځم ریړۍ که دې پور څو په در پاته دی؟ پور 6,000 پور دی. 12,000 خو نو ریړۍ نه وي اخیستل کېږي. دا د بل چا ای ریړۍ هم د بل چا دا خبره ده. نه خو بس ریړۍ نه یې واخله مال ور واچوه دا کار که دې وکړي بیا ورور پیسې درکړي یا سړي پور به مور ادا کړي. ښه هغه بیا ورکړم. و صحیح دی. اوس پای کې ریړۍ واخلم او مال به وله راوړي. ښه ټیک دی. خدای دې خیر در. او پور چې دی هغه که دې دا کار وکړي بیا به انشاءالله ورور پیسې درکړي پور به هم در ادا کړي. صحیح دی. خو نو اوس موږ ته ستا دپاره کم یا بس ته دعاوې راله کوه. خدای دې دنیا و آخرت واړه سم. امین که. خدای دې په قبر کې په آخرت کې په دنیا کې په آخرت کې په ښه در ولي. امین که امین که. بس خدای دې په موږ خوار وزار مو امین. او خدای دې دواړې سم کې الله دې مستۍ د اک خلاص. بس دغه ریړۍ خپله واخله. دا کرایه شی ورکړه؟ دا کرایه نه غواړي خو اوس یې دغه دی تللی دي ما ته دغه راکړی دی ول بس خپله ریړۍ په واخله مال ور واچوه بس پور هم در ادا کومه که دې کار چالو کړي انشاءالله نور هم بیا کومک در سره کو. صحیح ورور خدای دې مخواره خدای دې دواړې. نو تا ګلچې دې واخیستې؟ و ګلچې مې وایي ته خیره خدمت وشي. نه بس ته د خپل کوچنیان باندې شان خرڅ کړه. صحیح دی. الحمدلله دغه ځوان ته مې ستاسو ډونیشن ورکړي. دی خو هرکۍ د بل چا ریړۍ چلوي او په هغې کې هم دومره لږ مال ولو نو د بل ورور هم نه لري نه پلار لري. بس په کور کې یو دی دی وایه سپین سره مور ده یا کور والا ده نو کنډیشن یې ډېر سره کمزور و. په دا ریړۍ کې دی به نو څو وګټي یو 100-200 روپۍ باندې کور څنګه دی ساتئ. قرض هم پر پاته و. نو ستاسو ډونیشن مې وده ته ورکړئ چې دی به انشاءالله ځان ته یوه ریړۍ اخلي او دا شان به وله راوړي ریړۍ له بیا به انشاءالله برته وله راځم کم قرض پر پاته دی هغه به انشاءالله ور ادا کوم. دغه ټوله کارونه زه ستاسو په ډونیشن ستاسو په ملګرتیا کوم. اوس په لار روان ولم یو جنازه را روانه وله نو زموږ د تاسو د ټولو دغه لاره ده. ټوله به په دغه لاره باندې ځو ټوله به مرو د هغه رقسم بیا ښه سي. نو په کار دی خدای ژوند را کړی دی الحمدلله چې د دې څخه ګټه واخلو. یو د مسلمان په ښه ورسو او دا بیا ډېر ښه کار دی چې یو مسلمان په خپلو پیسو باندې دی په یو روزي باندې اخته سبا بیا دی وایي چاته نه مجبور.